د ملاریا ناروغي چې ده د ملاریا د ماشي په واسطه باندې رامنځته کیږي. کله چې دا ماشي انسان وچیچي نو د ملاریا ناروغي رامنځته کیږي. دا ناروغي چې ده د نړۍ په 100 هیوادونو کې شتون لري چې یو پکې د بدامرغه زمونږ او ستاسې هیواد هم دی چې یعنې دغه ناروغي پکې ډېره زیاته وي. د WHO د مندنو له مخې هر کال په دې باندې د ټولې نړۍ 40% کې وګړي په دې اخته کیږي. یعنې هر کال 200 میلیونه خلک په دې اخته کیږي چې 6 لکه کسان د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند د لاسه ورکوي. د ملاریا ماشي 15 ډوله پرازیت چې دی د انسان بدن ته انتقالوي چې یو یې د فالسیپارم په نامه باندې یادیږي، ویوال، ویواکس او همدارنګه ملاریا او نولیسی په نامه دی چې زموږ او ستاسو په هیواد کې چې دی دا د فالسیپارم او ویواکس په نامه باندې دی. نښې نښانې د دې ناروغۍ چې دی تبه ده، لړزه ده، خوله کېدل دي، د ټول بدن درد دی، د بندونو دردونه دي، سردردي ده، همدا بعضې ناروغان پکې چې دی زړه بدوالی او کانګې لري. کله چې د دغه ماشي په واسطه باندې یو سړی وچیچل شو نو دا پرازیت د انسان بدن یعنې وینې ته داخلیږي او بالاخره ځیګر ته ځي او په ځیګر کې چې دی دا ډیریږي هلته او د هغې نه بیا د وینې دوران ته داخلیږي او د بدن دغه سره حجرات چې دی د برید لاندې نیسي، هغې ته داخلیږي، بیا په هغې کې نور هم ډیریږي او بالاخره بیا هغه حجره چوي. کله چې وچوي په ناروغ کې چې دی د ملارۍ د ناروغۍ نښې نښانې پیدا کېږي، یعنې په ناروغ کې تبه را پیدا کېږي. معلومه خبره چې د دې درملنه باید د ډاکټر سره وشي چې هغه د کلوروکین او داسې نورې درمل دي چې د هغې په ذریعه باندې درملنه کېږي. خو د درد لپاره نولجین، پرستامول، ایبوپروفین او داسې نور نه چې دی ګټه پورته کېږي. خو په دې کې باید ناروغ ډېر زیات مایعات واخلي، یعنې ډېرې زیاتې اوبه باید وڅښي. د دې ناروغۍ د مخنیوي دپاره باید سړی څه وکړي؟ چون دغه ماشی چې دی د ملاریا دا تل د شپې فعال وي، یعنې د ورځې نه وي، نو په دې اساس باندې باید سړی د شپې یعنې په یخ ځایونو کې باید څملي، لکه مثال د ایرکنډیشن باید ولري، کولر یا پکې، نو د دې ناروغۍ څخه ژغورل کېږي. دوهم سړی کولی شي چې یعنې غټې جامې واغوندي، جرابې، خو چې دا کار نو په ګرمو ځایونو کې ستونزمن دی چې په ګرمو ځایونو کې د سړی اوږدې جامې او جرابې پښو کړي. او دریم کولی شي چې د جالیو لاندې سړی ځان ته وړه کوټه جوړه کړي او بالاخر په هغې کې اوږدې د دې ناروغۍ څخه ژغورل کېدی شي. او څلورم دا چې تاسې کولی شئ چې هره اونۍ یوه ګولۍ چې دی د کلوروکین وخورئ، خو چون درمل جانبي عوارض لري، یعنې نور زیانونه ډېر لري، هغې ته هم باید سړی فکر وکړي. زموږ د خلکو سره یو ناسم تعبیر او ناسمه خبره کوي، هغې وایي چې یو سړی ملاریا او بالاخر مورقه شو. حال دا چې ملاریا او مورقه دوه جلا ناروغۍ دي. ملاریا ناروغي چې کومه ده دا د یو د پرازیت په واسطه باندې رامنځته کېږي، څنګه چې موږ مخکې وویل. او مورقه چې ده هغه د یو بکتریا په واسطه رامنځته کېږي. دغه بکتریا ناپاکه غذایي موادو او ناپاکه اوبو باندې وي. کله چې موږ دا وخورو یا یې وڅښو نو بالاخر هغه کولمو ته داخلیږي، په کولمو کې ځای نیسي او بالاخر ناروغي رامنځته کېږي. چون په دواړو کې تبه وي نو ناسم یې تعبیروي. دا دواړه چې دي جلا ناروغۍ دي، جلا یې درملنه ده او جلا یې د معلومولو یا تشخیص طریقه ده. د بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت غواړم، ستاسې د بشپړې روغتیا په هیله.